د نازیانو ولسوالۍ مقام ودانۍ ترمیم شوه. د ننګرهار نازیانو ولسوال ګلبصر اسد امیر له لوري د ولسوالۍ مقام ودانۍ چې پخوا تخریب شوې وه په ښکلي ډول ترمیم شوه. د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې د ځوانانو فکري پوهاوي او زده کړو ته د هڅونې غونډه ترسره شوه. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په لالپورې ولسوالۍ کې ځوانانو لپاره د فکري پوهاوي او همغږۍ ناسته ترسره شوه چې پکې د یادې ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو ځوانانو ګډون کړی و. ننګرهار کې 360 زلزله ځپلو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. د ننګرهار د رینور ولسوالۍ کې د کډوالو چارو ریاست تر څار لاندې 360 زلزله ځپلو کورنیو سره د کورونو د ترمیم په موخه نغدي مرسته ترسره شوه. د کنید سیند څخه تر درونټې بند پورې د اوبو رسولو وړاندیز د تایید وړ وبلل شو. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه کې له کنید سیند څخه د ګمبيري دښتې د ښکتنۍ برخې په مسیر د درونټې بند تر کاسې پورې د اوبو رسولو وړاندیز د بحث لپاره وړاندې شو. د لغمان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز مهترلام کې د 52 میلیون افغانۍ په لګښت د یو پل د جوړولو چارې پیل شوې دي. د لغمان ولایت د ټولګټو رئیس مولا همایون باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې دغه پل د مرکز مهترلام ښار اړوند په زیارت کلي کې د 52 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي.